د افغانستان پخوانی ولسمشر د یو افغان ماشوم وړتیا وستایله. حامد کرزي د سمیع الله په نوم د یو افغان ماشوم وړتیا په اړه څه ویلي او څه غوښتنه یې کړې. بلخوا په لکي مروت کې چاودنه شوې او مرګ ژوبله یې اړولې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې د یوې ناچاودې سرګلولې چاودنې له امله 3 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا پیښه د لکي مروت د صدر تانې په اړوند سیمه کې شوې ده. د ځایي پولیسو په وینا ماشومانو دغه سرګلوله په دښته کې پیدا کړې او بیا یې په کور کې پرې لوبې کولې چې چاودېدلې ده. پاکستانیو رسنیو دا نه دي ویلي چې وژل شوي او ټپي شوي ماشومان د یوې کورنۍ دي او که نه. د هیواد پخوانی ولسمشر د سمیع الله په نامه د یو افغان ماشوم غیر عادي وړتیاوې ستایلې دي. حامد کرزي وایي هغه په ریاضي کې بې ساري وړتیا لري او هیله لري چې د زده کړو زمینه ورته برابره شي څو د خپل نبوغ کمال او هیلو ته ورسیږي. سمیع الله چې دا مهال د خیبر پښتونخوا د نوښار په اکوړه خټک سیمه کې خپل کورنۍ سره اوسیږي، په ریاضي کې د غیر عادي وړتیاو له امله د خلکو پام ور اوښتی دی. هغه ته د حساب ماشین یا کالکولیټر هم ویل کیږي. سمیع الله له BBC سره وروستۍ مرکه کې ویلي چې غواړي لوی ډاکټر شي او په افغانستان کې چې کوم غریبانان دي د هغوی خدمت وکړي. هغه دې مرکه کې ویلي چې اردو او انګلیش مضمونونه یې لږ خوښ دي او ریاضي یې ډیره خوښیږي. یو شمېر هیوادوالو غوښتنه کړې چې دا افغانه کورنۍ باید خپل هیواد ته ستنه شي او د زده کړو اساسي زمینه ورته برابره شي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي کرزي له دې وړاندې له طالبانو په وار افغان نجونو ته هم د زده کړو اجازې پر ورکړې ټینګار کړی، خو طالبانو د واکمنۍ په 4م کال په پوره کېدو سره لا هم دا بندیز پای ته نه دی رسولی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.